دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا واتساپ په خپل موبایل کې وګورئ. او دوستانو ګوره له دغه طریقې چې به تاسو غلطه فایده نه اخلئ، که چیرې ستاسو کشران وي او تاسو غواړئ چې په دوی باندې نظر وساتئ چې دوی په واتساپ کې له چا سره خبرې کوي، له چا سره میسجان کوي، له چا سره ټلیفونان کوي، نو تاسو به وکولای شئ چې د دوی د واتساپ ټوټل معلومات په خپل موبایل کې وګورئ. چې دوی له دې بعد له هر چا سره ټلیفونان کوي، له هر چا سره میسجان کوي، هغه به ټوټل تاسو ته ستاسو په خپل موبایل کې درښکارېږي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دلته به تاسو ولر په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کمنټ کې مې تاسو ته د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو لاغت څخه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولای شئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. دغه رقم دوستان به تاسو لاندې راسي ګور په دې کې لاندې موږ سره اخري اپشن د WA ویب په نامه په دغه WA ویب اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه WA ویب اپشن باندې وکړئ نو تاسو به اوس دلته لیږ انتظار ورته وکړئ. دلته دوستانو تاسو ته QR کوډ راړوي. نو انتظار ته کو دوستانو چې موږ ته QR کوډ راواړوي. نو ګور دوستان تاسو دلته موږ ته QR کوډ راواړوي. نو کله تاسو ته دغه QR کوډ راواړوي اوس به سمپل تاسو د خپل ورور موبایل درواخلئ، د خپل کشر موبایل به درواخلئ. کله تاسو د موبایل درواخلئ د دې په موبایل کې به سمپل تاسو واتساپ خلاص کړئ. کله تاسو د دې په موبایل کې واتساپ خلاص کړئ په دا کونج کې 3 ډاټ دي، سمپل په دغه 3 ډاټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه 3 ډاټ اپشن باندې کلیک وکړئ د موږ سره پنځم اپشن دی د لینک ډیوایسز په نامه په دغه لینک ډیوایسز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې موږ سره اپشن دی د لینک ډیوایس په نامه په دغه لینک ډیوایس باندې تاسو کلیک وکړئ. په یوز موبایل ډیټا باندې تاسو کلیک وکړئ او کوم QR کوډ چې د دوستانو هغه بدل تاسو سکین کړئ. کله تاسو هغه QR کوډ سکین کړئ نو هغه د دې واتساپ چې د دوستانو هغه به تاسو په موبایل کې اډ سي او سمپل دغه ټوټل شان تاسو کلوز کړئ او دې خپل موبایل په لاس ورکړئ. نو لدې باندې واتساپ کې له هر چا سره میسجان کوي یا سدي مخته له چا سره میسجان کړي وي، ټلیفونان کړي وي، ویډیوګانې ورلېږلي یا ویډیوګانې ورته رالېږلي وي، هغه به ټولې تاسو ته دلته ستاسو په موبایل کې راړوي. له دې بعده به هم راړوي یا زړې به هم راړوي. ګوره د دې موبایل دغه د دوستانو خو د دې واتساپ چې دغه موږ دلته خلاص کړی ده د دې واتساپ موږ دلته کتلی سو. نو دغه رقم له دې بعده د لا چا سره خبرې کوي، لا چا سره میسجان کوي، هغه به ټوله دلته دوستانو تاسو ته راړوي. نو دغه رقم دوستانو بیا چې ما راخو د دې واتساپ خلاصوئ دغه اپلیکیشنز ما درښولی د دوستانو سمپل تاسو راځئ دغه واتساپ ما خلاصوئ سمپل راځئ دلته هغه اپلیکیشن خلاصوي. کله تاسو هغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دلته دوستانو اخیری ته راسي WA ویب ته په دې کلم تاسو کلیک وکړئ نو د دې واتساپ په اتوماتیک تاسو ته خلاصيږي. نو دوستانو بیا هم درته وایم له دغه طریقې چې غلطه فایده نه اخلي، له دې طریقې چې باید تاسو صحیح فایده واخلئ. که چیرې ستاسو کشران وي، ستاسو ورونه وي، د انټرنیټ استعمالوي، تاسو دغه طریقه ورسره کولی شئ او د دې طریقې په ذریعه سره تاسو د دې واتساپ ټوټل کنټرولولی شئ، د دې واتساپ ټوټل میسجان کتلی شئ. کوم چیرې ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.